په مزار شریف کې د منجي موعود په نوم یو ټولنیز او کلتوري بنسټ په ګڼو معیوبیت لرونکو باندې مرستې وویشلې. د دغه بنسټ د مسؤل په وینا دوی د بېوزلو او په ځانګړې توګه د معلولیت لرونکو خلکو د اقتصادي او ټولنیزو ننګونو د حل په موخه دغه مرستې ترسره کړي دي. نوموړی زیاتوي چې په یادو مرستو کې اوړه، غوړي، وریژې او مکروني شامل دي چې د معیوبینو کورنیو ته یې ورکړي دي. ما فعلا اما تواناییمون برای 350 خانواده بوده که یعنی 350 بستره، همین مقدار فعلا مهمان دعوت کردیم. په ورته وخت کې یو شمېر معلولینو په شمال زون کې د منجي موعود بنسټ له مرستې او لاسنیوي څخه مننه وکړه او په اوسني شرایطو کې د دا ډول مرستو پر دوام د ټینګار ترڅنګ دا یو غوره او نیک عمل وباله. بسیار تشکر از آقای هاشمی که ما کمک کرد. دیگه 3 ساله بودم از پدر خود محروم ماندم، در قبل کرایی میشنم. یک برادر مثلا روزی 200-300 کار میکنم، در خانواده 9 نفر هستم. در این شرایط دشوار و شرایط سخت دست معلولین را گرفته و توانسته یک همکاری بکنه برای معلولین. اظهار سپاسگزاری میکنم. تشکر. د یادونې وړ ده چې دغه مرستې په داسې حال کې د ټولنې اړمنو کسانو ته ورکول کیږي چې څو ورځې وړاندې هم یاد بنسټ له 113 بېوزلو کورنیو او معلولینو سره د سون توکو مرسته کړې وه.